د کابل غزني سړک جوړولو چارې بشپړې شوې. دغه لویه لاره په تیرو جګړو کې ډېره ویجاړه شوې وه چې له 2 کلونو راپدې خوا یې د 8 شرکتونو له لوري په 2 ولایتونو کې د یاد سړک اساسي او معیاري جوړولو چارې روانې وې. د میدان وردګ ولایت په اړوند سیمو کې دغه سړک په بشپړه توګه قیر شو او د ترافیکو پر مخ پرانیستل شو. دغه سړک په 10 کلن انقلاب کې د پولیسورات په نامه یادېده. ډېر سخت خونړی انقلاب دلته تیر شوی و او دومره تخریبات هم پکې زیات وو. نو په کابل په کندهار کې ته دغه سړک نه متضرره نقطه بله نه وه، خو الحمدلله موږ چې پسرلی شروع پرې کړې ده او دغه دي تاسې وینئ چې اوس یې کارونه آخر ته په رسېدو دي. یو ساعت بعد به انشاءالله تکمیل شي او سر د سبا نه به د کابل نه تر غزني پورې د موږ ټول هیوادوال په پاخه سړک باندې نړیوال او بین المللي سټنډرډ جوړ شوي سړک باندې تردد کو او ټول هیواد به په خوشحالۍ سره خپلو فامیلو او کورنیو ته رسیدګي کولی شي انشاءالله. دغو سیمې ته د خواجګانو پل وایي یا د امانخیلو تر څیرمه دغه پل ورته وایي. دا تقریبا 140 کیلومتري د عزیز کلا نه یا د وردګو د سرحد نه تر دې سیمې پورې د کابل کندهار د لویې لارې دغه پارک دی چې د رغونې چارې د هواد بګرام په نامه باندې باختر بګرام په نامه باندې مخکې وړل دي او ورسره دوه وایو جوین وینچر هم د سیرت بصیرت او ماجر افغان په نامه باندې. انشاءالله هم د اوس نه شروع چې دغه اوس تکمیلي کې بخیر سبا 4 ساعته وروسته په دې تمه موږ د لږ خامه چې د مکمل به د ټولو افغانانو په مخ باندې خلاص شي. او نظر تا چې پوښتنه وکړه چې د مخکې کالو سره مخکې وختو سره سړک تقریبا د 10 کاله تخریب شوی او د 15 کاله خو بیخي ټول تخریب شوی. که هغه پلچکونه دي که همدا سړک ده همدغه سړکونه باید اوس د دې وخت نه مخکې جوړ شوي وای، ځکه چې یو سړک د ډیزاین کېږي هغه 16 کالو لپاره کېږي، هغه زیات د خارج او داخل په حساب باندې. نو باید مخکې جوړ شوی وای. نو اوس چې جوړ شو بخیر سره دا ډېر 25 کاله وروسته انشاءالله کار راکړه. ټول ځایونه چې کوم ماینو وهلي وو کوم پلچکونه تخریب شوي وو تقریبا 90 پلچکونه موږ د سره نوي جوړ کړي دي او کوم ځایونه چې ماینو وهلي هغه هم په اساسي شکل سره پلن کړي دي، په اساسي شکل سره جوړ شوي دي. انشاءالله دا اطمینان ده چې ډېر کاله به افغانان خدای دې جنګونه نور امن راولي. دا خیر همداسې لکه اوس چې نشته دي دا مشکلات خدای نور هم په افغانستان کې بیخي پسې ورک کړه. نو انشاءالله د ډېر وخت لپاره کفایت کوي او ډېر وخت لپاره به انشاءالله افغانان په ښه طریقه یې دې نه استفاده وکړي. خدای دې امن تل راولي چې تل نسې بې تخریبه سړک پاتې شي. د لویې لارې مسافر او د سیمې اوسیدونکي هم خوښي څرګندوي او وایي چې د اورښتونو او ژمي په موسم کې به خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د سړک له جوړېدو سره خلکو ته ښې اسانتیاوې رامنځته شوي. د دې سړکونه خو موږ ډېر خوشحاله یو، ښه شول چې جوړ شول. مخکې په دې سړکونو باندې ډېر ټکر او دا شیان کېدل، اوس ډېر خوشحاله یو دي. والله په ښه توګه خو جوړ شوي دي چې ښه ساتنه ترې وشي. زه ډېر خوشحاله یم چې دا سړک جوړ شول او موږ باید ښه ساتنه ترې وکړو. مخکې دا سړکونه چې وو ډېر ټکر بارونه به چې وشول ډېر ټکر به کې رامنځته کېدل او داسې نورې پېښې هم کې کېدلې. د دغه سړک د جوړولو اړوند شرکت انجینران وایي چې د کابل قندهار سړک په 2 پړاوونو کې په اساسي توګه جوړ شو چې د مخکینی سړک په پرتله به تر اوږدو کلونو خراب نشي. نو دغه تقریبا 8مه مرحله ده چې انشاءالله یوه مرحله یې پاتې ده چې هغه هم په آینده کال کې هغو ته انشاءالله دونه تشویش ور نه ده. سړک په ډېر معیاري شکل باندې جوړ شوی دی. انشاءالله چې هره طبقه یې په انشاءالله په ښه زحمت هم پرې تېر کړی، انشاءالله ښه تکلیف هغه باندې اخلاص باندې خپل وطندارانو ته کار کړی دی. نو انشاءالله چې په ښه اخلاص ټول وطنداران خوشحاله دي. 40 کیلومتره سړک چې نن د سیدآباد نه داخل خواجګانو سیمه ده، په دغه سیمه کې یو ساعت وروسته انشاءالله د سړک تکمیلیږي. نو انشاءالله په یو 2 ساعت 3 ساعت وروسته به د ټولو د کابل نه ته غزني پورې ټولو هیوادوالو په مخ خلاص وي. واقعا افغانان ټول هیوادوال خوشحاله دي او ټول خپل ټیم نه ټول وطندارانو نه ډېره مننه کوم چې انشاءالله په دغه کې ټول خپل زحمت یاستلی، خپل ټیم نه هم ډېره مننه کوم. ټول واقعا ښه زحمت یاستلی او انشاءالله ډېر ځای د افتخار دی. موږ ډېر خوشحاله یو د خپل وطنانو ټولو نه. دغه سړک چې دی 40 کیلومتره اوږدوالی لري چې 120 نه تر 110 پورې پلچکونه پکې دي. د هغو جوړول وو، اسپالټ ریموال وو، سبګریډ پریپاریشن او 2 طبقې بیس و بیس کورس و ای ټي بي اسپالټ ټریټمنټ بیس و او فعلا تاسو ګورئ چې موږ په
اتمه مرحله کې یو. اتمه مرحله پسې یوه بله مرحله پاتې ده چې هغه د ویرنګ کورس دی چې هغه په سرلای په خیر د هوا په سمېدو سبب په ډېر کم وخت کې جوړه شي او د هغو هېوادوال د مطمئن وي چې د هغو جوړول ډېر یو ساده او عادي کار دی چې انشاءالله نه به ترافیکو ته مشکل جوړېږي. هغه د یوې میاشتې نه تر 40 ورځو پورې جوړېږي چې موږ کولی شو په یوه ورځ کې 1.5 کیلومتر هم وکړو. نو هېوادوال د مطمئن وي هغه دومره سخته نه ده، ډېره اسانه ده او په سرلي ته معطل ده او اته مرحلې تېرې شوې دي، یوه مرحله یې پاتې ده. تقریبا د موږ سره 200 لیبر کار کوي چې دې کې اویاتې لپاره چې دي سکل لیبر دي سره کار نو تاسو خپل عمل نو ویني چې تقریبا څه کم 3 کیلومتر سره کو او تقریبا په یو نیم کال کې دا غره پوره کېږي چې سړک اوله لې او دویمه لې هم د اوس تاسو عمل ویني چې خلاصېږي سره نو کانو د خپل کیفیت سره اخو په روان ان شاء الله. د یادونې وړ ده چې تیرو جګړو او ناخوالو په میدان وردګ ولایت کې د نورو تاسیساتو ترڅنګ سړکونه هم ویجاړ کړي وو چې د مسافرو په تګ راتګ او د سوداګریزو مالونو په لیږد کې ورسره خلک له ستونزو سره مخ وو. د یاد سړک له جوړېدو سره به سیمه کې ډېری نورو پرمختګونو ته هم لاره هواره شي. شبنم وزیری، ټایم نیوز، میدان وردګ.